د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو په شتون کې د هرات پاشدان بند پرانستل شو. د معلوماتو له مخې یاد بند د هیواد له ملي بودیجې څخه د 119 میلیونه ډالرو په لګښت جوړ شوی چې د 14,000 هکټار ځمکې د خړوبولو او 2 میگا واټه برېښنا د تولید وړتیا لري. د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د شفاهي هدایت په اساس د هیواد د فتح او د اشغال د پای د 4مې کلیزې د ویاړ او درناوي په موخه نن شپه سبا ورځ او سبا شپه د کابل ټولو تفریحي ځایونو ته ورتګ وړیا دی او ټیکټ اخیستلو ته اړتیا نشته. د سرپرست حکومت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد د پاشدان بند پرانستې ته په وینا کې ویلي هغه کسان چې د هیواد ویجاړولو او نابودۍ لپاره هڅې کوي د هیله به خپل ګور ته یوسي. د کندوز د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې په تیرو 4 کلونو کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د 360 میلیونه افغانیو په لګښت 388 پراختیايي او ټولګټې پروژې پلي شوې دي. پاکستاني طالبانو تېره شپه د خیبر پښتونخوا په درې ولسوالۍ کې چترال ته برغځېدلې سړک د دغه هیواد د پولیسو پر کاروان برید کړی چې په ترڅ کې 3 پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د ایران بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل د لومړي وزیر نتنیاهو هغه څرګندونې چې د لوی اسرائیل د جوړېدو په اړه یې کړي یوه شیطاني مفکوره او د سیمې هیوادونو پر حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د یرغل ښکاره نښه بللې ده. او وروستی خبر دا چې الجزیرې خبري شبکې راپور ورکړی چې پر غزې د اسرائیلي رژیم په تازه بریدونو کې په یوه ورځ کې لږ تر لږه 100 کسان شهیدان شوي، ګڼ شمېر نور ټپیان او 8 نور بیا د لوږې له امله مړه شوي دي.